بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. سورة نساء پنځمه سپاره آیات نمبر 53-54. دا دوانه آیاتونه مبارک هم د یهودیانو متعلق دي چې هغوی په دوو خبرو باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره حسد کو، کینه یې ساتله. یو د دنیا په امورو کې او دویم د دین په امورو کې. مدینه منوره کې د یهودیانو راج، سرداری او مشري وه. هر اعتبار سره په خلقو باندې د هغوی تسلط او اختیار و. تر دې پورې چې چا به سفر کو نو د یهودیانو نه به اجازت اخیسته. که هغوی به اجازت د سفر ورکو نو سفر به یې وکړو، که هغوی به اجازت ورنکو نو سفر یې نشو کولی د هغوی د اجازت نه بغیر. دغه شان که هغوی به چا سره رشته کوله نو په هغې کې هم هغوی د یهودیانو محتاج وو. د هغوی نه که به اجازت میلو شو نو رشته به یې وکړه، که میلو به نه شو نو دوی هغه رشته په خپل اختیار نشوه کولی. یعنې پوره اختیار او قبضه او حکومت په مدینه منوره باندې د یهودیانو. رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منورې ته هجرت وکړو او د اسلامي ریاست بنیاد یې کېښودو او لومبنی حکمران د اسلامي ریاست هغه په خپله باندې د الله رسول صلی الله علیه وسلم جوړ شو. نو د یهودیانو سرداری او مشري ختمه شوله. خلقو به فیصلې هم په هغې کولې. اوس به خلقو فیصلې راوړې نبي علیه السلام ته. نو یو دا خبره هغې نشوه برداشت کولی چې د دنیا دا حکومت دا زموږ نه ولې لاړو. دویم حسد د دینی امورو باره کې د دې یهودیانو، او هغه دا چې تر دغه وخته پورې نبوت او رسالت د بني اسرائیل خاندان کې را روانو تر حضرت عیسی علیه السلام پورې. د یعقوب علیه السلام نه واخلي تر حضرت عیسی علیه السلام پورې. په یو روایت کې دی 4,000 پیغمبران بني اسرائیلو کې راغلي دي، او دویم روایت دا دی چې 14,000 پیغمبران الله پاک په بني اسرائیل خاندان کې را لیږلي دي. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نبوت او رسالت او راتلل دنیا ته دا په بني اسماعیل خاندان کې دي. د نبی علیه السلام راتلل بني اسماعیل خاندان کې، او دا د یهودیانو په آسماني کتابونو کې هم دا خبرې موجود وي چې آخري پیغمبر به په بني اسرائیلو کې نه راځي بلکې بني اسماعیلو کې به راځي.
د ابراهیم علیه السلام یو زوی حضرت اسحاق علیه السلام دی، نو د هغه اولاد د هغه زوی بیا یعقوب علیه السلام، بیا د هغه زوی یوسف علیه السلام. نو د اسحاق علیه السلام خاندان کې دا ټول د بنی اسرائیل پیغمبران راغلي. او دویم زوی د ابراهیم علیه السلام هغه حضرت اسماعیل علیه السلام. د اسماعیل علیه السلام په خاندان کې صرف زمون پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله پاک را لېږلی دی. نو دغه یهودیانو په دې باندې حسد کوو چې د نبوت او د رسالت او د منصب دا زمون د خاندان بنی اسرائیل نه بنی اسماعیل ته ولې منتقل شو؟ پکار ده چې دا پیغمبر هم زمون په خاندان کې راغلی وي. او کله چې ودی ته خلق وې چې ستاسو آسماني کتابونو کې خدا ټولې خبرې موجود دي، د دې پیغمبر علامات او نشانات موجود دي، نو تاسو ولې ایمان نه راوړئ؟ ویره که زمون خاندان کې راغلی وي بنی اسرائیلو کې به هم په ایمان راوړی او چونکې دا بنی اسماعیل په بل خاندان کې راغلی دی، نو په دې وجه باندې منګه په ده باندې ایمان نه راوړو. نو په دې دوو خبرو باندې یهودیانو د نبی علیه السلام سره او د مسلمانانو سره حسد کو. اوس حسد څه ته ویلی شي؟ حسد دې ته ویلی شي چې یو کس له الله پاک د دنیا په اعتبار سره یو حیثیت ورکړی دی، یا د دین په اعتبار سره یو حیثیت ورکړی دی، او یو کس ووایي چې دا دې د ده نه واخیستلی شي، که ماته میلو شي او که میلو نه شي، او د دین دا مرتبه دا دې د ده نه ختمه شي، او که د دنیا مرتبه چا سره ده نو چې دا دې د ده نه ختمه شي، که ماته میلو شي او که میلو نه شي، خو چې ده سره نه، نو دې ته حسد ویلی شي. او دا حسد کول دا ګناه کبیره ده. او د دې حسد کوونکي د شر نه په آخري صورتونو کې پناه غوښتل شوې ده، ومن شر حاسد اذا حسد. چې کله حسد کوونکي حسد شروع کی نو ای الله د شر نه ستا په ذات سره پناه غواړم، ځکه دی بیا هر طریقه اختیاري د دغه نعمت د ختمولو دپاره چې دا مال د ده نه ختم شي، دا دینی مرتبه د ده نه ختم شي، دا دی نشي برداشت کولی. نو زړه کې دی سوځي او خفه کېږي ورته چې ولې دته دینی مرتبه میلو ده یا ولې دته یو دنیاوي مرتبه میلو ده. نو حدیث مبارک نبی علیه السلام فرمایلی دی ایاکم والحسد، چې تاسو د حسد د بیماری نه ځان بچ وساتئ چې دا بیماری تاسو کې را نشي. فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. چې دا حسد څومره نقصانی سیز دی، نو فرمایي فإن الحسد یأکل الحسنات، دا د انسان نیکی ختمی. یو انسان دی منځګزارم دی خو خلقو سره حسد کوي، نو دا منځونه ختمیږي. روجهدار دی روجې نیسي او خلقو سره حسد کوي، نو د روجې ختمیږي. دی صدقې خیراتونه کوي، دا هر یو عمل ضایع کیږي. او بیا په دې حدیث مبارک کې مثال ورکړی دی فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. لکه څنګه چې اور وچ خشاک سوځي، وچ لرګي هغې ته څوک اور ولګوي په لږ ساعت کې ایره شي او وسوځېږي. نو دغه شان د حسد چې دی دا د دې حسد کوونکي دا ټولې نیکۍ ضایع کوي او برباد کوي. نو حسد په دې معنی باندې چې د سره د دا نعمت نه وي، که ماته میلو شي او که میلو خو چې د سره نه، نو دا ناروا او حرام دی. او یو حسد په معنا د رشک او د غبطه او د پسخېدلو دی، چې یو کس له الله پاک د دین یو نعمت ورکړی دی یا د دنیا یو نعمت ورته ورکړی دی، او یو کس وایي چې دا نعمت د سره هم وي، د نه دې وانخیستی شي خو ماته دې میلو شي، د الله نه دعا غواړي. نو دا حسد کول دا د حدیث مبارک نه ثابت دی، لا حسد الا فی اثنین، چې دوو کسانو سره حسد کول جایز دی. رجل آتاه الله مالا، یو هغه کس دی چې هغه ته الله پاک مال او دولت ورکړی دی، فهو ينفق منه آناء الليل و آناء النهار، د شپه ورځ د الله په نوم باندې خرج کوي. نو یو کس وایي چې که ماته هم داسې مال او دولت میلو شو زه به هم دغه شان د الله په نوم باندې خرج کوم. نو دې ته په عربي کې حسد ویلی شي، خو دا په معنا د غبطه او د پسخېدلو دی، نو دا حسد جایز دی. او دویم ورجل آتاه الله القرآن،
یو هغه کس دی چې هغه ته الله پاک قرآن مجید یاد کړی دی، د قرآن مجید علم یې ورکړی دی او دی د هغې تلاوت کوي، ښایسته تلاوت کوي، د قرآن مجید درس کوي، ماشومانو ته ناظره باندې ښیي، په حفظ باندې ښیي، ترجمه او تفسیر بیانوي. او یو کس دا تمنا او آرزو کوي چې یاره که ما هم داسې قرآن مجید زده کړو نو زه به هم خلقو ته د دې درس ورکومه او خلقو ته به فایده رسومه، نو دا حسد کول د دې کس دپاره دا جایز دي، ځکه چې په دې کې د بل د نعمتو د زوال او د ختمېدو تمنا نشته دی، بلکې دا تمنا ده چې د سره دې وي او ما ته دې داسې میلو شي، نو دا جایز دی. او که نه داسې وي چې دنه دې واخیستی شي، که ما ته میلو شي او که میلو نه شي خو د سره دې نه نو دا ناجایز او حرام دی او ګناه کبیره ده. نو د دې نه ځان بچ ساتل پکار دي. ام لهم نصیب من الملک، ام لهم آیشته دی د دې یهودیانو دپاره نصیب من الملک څه حصه د بادشاهۍ نه، یعنې دې سره خو بادشاهي نشته دی دې وخت کې، او که دې سره وی دا بادشاهي یا د بادشاهۍ څه حصه ورسره وی فاذا نو په دغه وخت کې لا یؤتون الناس دوی به ورنکي خلقو ته د دې بادشاهۍ نه نقیرا د نقیر په مقدار باندې. یو مخکې فتیل لفظ ذکر شوی نو فتیل په قلت او په کمی باندې عرب استعمالی، چې د لږ څیز ذکر کوي د معمولی څیز نو فتیل استعمالی او نقیر استعمالی. نو فتیل معنی مخکې شوی وه چې د کجورې د اډوکي په منځ کې چې کم چودی دی په هغې کې یو نری تار خور شوی وي نو هغې ته فتیل ویلی شي. او نقیر هم د دغه اډوکي د کجورې اډوکي په شا باندې یو تور داغ وي چې د هغې نه د دې کجورې بوټی پیدا کیږي، که دغه زړی وکرلی شي د اډوکې نو دغه تور چې کم ټاکی دی او کم داغ دی د دې نه د کجورې بوټی پیدا کیږي، نو هغه هم ډېر کم معمولی څیز دی. نو عربو نقیر او فتیل دا دواړه الفاظ په خپله محاوراتو کې استعمالی چې فلانی کس سره د فتیل برابر هم څه نشته دی، فلانی کس سره د نقیر برابر هم څه نشته دی، یعنې اسم ورسره نشته دی، خالی لاس دی. نو نقیر او فتیل دوانو معنی ده ډیر معمولی سیز. نو دی به د دې بادشاهۍ نه که بالفرض د یهودیانو ته بادشاهي ورکړی شي نو د بادشاهۍ نه به لږه غوندې حصه معمولی د نقیر په مقدار باندې چاته ورنکي. دا دومره بخیلان دي، د دې هغه بخل ترنه واضحه شو، یو حسد کول د دې او دویم د دې هغه بخل او کنجوسي چې د الله پاک په نوم باندې خرچ هم نه کوي. اوس د دې هغه دویم حسد چې کم په نبوت او رسالت باندې و چې بني اسماعیل خاندان ته دا منصب ولې لاړو، بني اسرائیل نه ولې دا ختم شو. ام یحسدون الناس آیا دی حسد کوي د خلقو سره علی ما په هغه څیز باندې آتاهم الله چې ورکړی دی الله پاک هغوی ته من فضله په خپل فضل سره. نو آتاهم الله من فضله نه مراد نبوت او رسالت دی چې الله پاک نبی علیه السلام ته نبوت او رسالت ورکو او په بني اسماعیل خاندان کې راولېږو. نه دا یهودیان اوس په دې وجه باندې حسد کوي چې ولې الله پاک دا خپل فضل بني اسماعیل خاندان ته منتقل کو. نو ستاسو دا دواړه اعتراضونه بې ځایه دي. که د دنیا حکومت دی نو دا هم ستاسو مشرانو کې پیغمبرانو کې الله پاک بعضې پیغمبرانو ته ورکړی او نبوت او رسالت دا هم د الله پاک ورکړه ده. نو دا ستاسو په بني اسرائیل خاندان کې په زرګونو پیغمبران تیر شوي دي، هغې ته هم الله پاک ورکړی. دا خو د الله ورکړه ده چې چاته یې ورکول غواړي، که د دنیا حکومت چاته ورکول غواړي او چا نه اخیستل غواړي او نبوت او رسالت چاته ورکول غواړي نو دا د الله پاک په اختیار کې دي. فقد آتینا نو یقینا چې منګه ورکړیو آل ابراهیم الکتاب، آل ابراهیم خاندان د ابراهیم علیه السلام ته الکتاب کتاب، ځکه دا څومره د بني اسرائیلو پیغمبران دي دا هم د ابراهیم علیه السلام اولاد دی او د هغه خاندان دی. نو هغې ته الله پاک آسماني کتابونه ورکړي او نبی علیه السلام ته آسماني کتاب قرآن مجید ورکړی دی. نو چې کله تاسو هغه مخکني آسماني کتابونه منئ چې دا د الله کتابونه دي، دا قرآن مجید هم د الله کتاب دی، آسماني کتاب دی، په دې باندې هم ایمان راوړئ. والحکمت
او حکمت او پویا. او دلته د حکمت نه مراد نبوت او رسالت دی چې الله پاک د ابراهیم علیه السلام په خاندان کې په بنی اسرائیلو کې په زرګونو پیغمبران را لیږلي دي، هغې ته هم حکمت او نبوت او رسالت ورکړی او نبی علیه السلام ته هم ورکړی دی. نو تاسو په دې باندې ولې اعتراض کوئ چې کوم الله ستاسو په خاندان کې پیغمبرانو ته د پیغمبرۍ منصب ورکړی نو هغه الله په بنی اسماعیلو کې نبی علیه السلام ته دغه منصب ورکو، لہذا ستاسو حسد کول او ستاسو اعتراض کول هغه بې ځایه دي. وآتیناهم او منګه ورکړیو هغوی ته د ابراهیم علیه السلام خاندان ته ملکن عظیما، ملکن بادشاهی، عظیما ډیره لویه. نو درې کسان په بنی اسرائیل خاندان کې پیغمبران تیر شوي دي، حضرت داود علیه السلام او بیا د هغه زوی حضرت سلیمان علیه السلام، دواړه پیغمبران هم دي او بادشاهان د زمانې هم دي. دا شان حضرت یوسف علیه السلام چې دا پیغمبر د زمانې هم دی او حکومت د دنیا ورته هم الله پاک ورکړی دی. نو چې کله دغه درې پیغمبران تاسو منئ چې هغه پیغمبران هم او هغې ته حکومت د دنیا هم ورکړی شوی، نو دغه شان نبی علیه السلام ته هم الله پاک د دنیا حکومت هم ورکړی دی او ورسره نبوت او رسالت هم ورکړی دی. نو چې کوم الله هغه پیغمبرانو ته حکومتونه ورکړي او هغې ته د نبوت او د رسالت منصب او عهده ورکړې وه، نو هغه الله پاک نبی علیه السلام ته دا هر څه ورکړي دي. لہذا ستاسو په دې باندې اعتراض کول چې نبوت هم زموږ نه لاړو او حکومت هم زموږ نه لاړو، نو په دې باندې تاسو افسوس مه کوئ، دا د الله پاک ورکړه ده. ام لهم نصیب آیا شته دی څه حصه د دې یهودیانو دپاره من الملک د بادشاهۍ نه؟ نو شته خو ورله نه خو که بالفرض وي فاذا نو په دغه وخت کې لا یؤتون الناس دی به ورنکي خلقو ته نقیرا د نقیر په مقدار باندې د کجوري په اډوکي باندې چې کم تور داغ دی د هغې برابر به هم دی چاته څه ورنکي، دومره بخیلان او کنجوسان دي. ام یحسدون الناس آیا دی حسد کوي د خلقو سره علی ما آتاهم الله په هغه څیز باندې چې الله پاک دوی ته ورکړی دی د خلقو ته بني اسماعیل خاندان ته من فضله په خپل فضل سره. فقد آتینا نو یقینا چې موږ ورکړیو آل ابراهیم الکتاب خاندان د ابراهیم علیه السلام ته آسمانی کتابونه هم ورکړیو، والحکمت او حکمت او نبوت او رسالت هم هغې ته ورکړیو، وآتیناهم او ورکړیو موږ هغوی ته ملکا عظیما لویه بادشاهي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمته.